السلام علیکم ملګرو، دا تاسو کتلی شئ مین بازار د بحرین چې تر کالام اوبه په بحرین باندې راماتې دي. دا مین برج دی د مدین او کالام ترمنځه چې کوم ټول ټریفک دی هغه په دې باندې دی. په دې پل کې کرپشن شوی دی چې کم حکومتونه هم راغلي هغوی پیسې خوړلي، کرپشن یې کړلی، بېایماني کړله. د هغې تر وجې دې ټولو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او تر اوسه پورې دا کوم پل چې دی دا بحال شوی نه دی، ټریفک بحال شوی نه دی. حکومتي چارواکي یو سړی نه دی راغلی دې خلکو له. ټول خلک د بحرین مدین خلک اپنے آپ مدد لګیا دي، صفایانې کوي، سامانونه راغونډوي، کورونه چې دي نو ټینټونه ځان له لګوي. الله پاک دې زموږ په دې ټولو پښتنو او په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او کرم وکړي او د دې حکومت نه نور تمه لرل نه دي پکار، ځکه چې دا ډېر بد حال دی، قدرتي آفت دی. الله دې موږ ټول مسلمانان بچ کړي. څومره ملګري څومره مسافر وروڼه زموږ دا ویډیو ګوري، هغې ته زموږ خواست دی چې د دې آفتي ټایم کې د خپلو مسلمانانو وروڼو د سوات د خلکو مرسته وکړئ، خدمت وکړئ. په دې سخت ټایم کې یو بل له لاس ورکړئ، د سوات د خلکو په نره باندې خدمت وکړئ. ډېره مننه.